دوم خبر می دا ده چې هر امام هم مراولی مسجد ته به هر امام پسې لمنځ مه کوئ. ما درته وویل چې سلفیان سته، پنجپیریان سته، بریلویان سته. د امام به معلومات کوي چې سل په سل کې دی یقین سو چې دا د مذهب سړی دی، نو امامت ورکا. او که هغه وابي هغه سلفی و پنجپیری ستا لمنځ نه دی پسې. نو زما خبره واوري. زما سه یو چا پوښتنه وکړه ول په وابي پسې لمنځ څنګه دی؟ یو سړی وابي دی، زما په مسجد کې امام دی، زه لمنځ پسې کوم. ما ورته وویل لمنځ نه دی پسې، په وهابي پسې لمنځ نه دی سي. عمدة القاري د بخاري شریف شرحه 5 جلد 232 صفحه هلته داسې عبارت: وكان أبو حنيفة رحمه الله تعالى لا يرى الصلاة خلف المبتدع ومثله عن أبي يوسف. امام اعظم رحمه الله تعالى هغه وویل چې په بدعتي انسان پسې لمنځ نه دی روا. حضرت امام ابو یوسف رحمه الله تعالى هغه هم ویل چې په بدعتي انسان پسې لمنځ نه دی سي. تر وهابي بنو لوی بدعتي چیرې وي د مځکې پر مخ، تر وهابي مبتدع نشته. زموږ د مذهب معتمد کتاب فتح القدیر اول جلد 304 صفحه هلته داسې عبارت: وروى محمد عن أبي حنيفة وأبي يوسف أن الصلاة خلف أهل الأهواء لا تجوز. امام محمد رحمه الله تعالى نقل کوي، روایت کوي د امام اعظم سه، د امام ابو یوسف صاحب سه، چې لمنځ په بدعتیانو پسې نه دی روا. نو په وابي پسې لمنځ نه دی روا. وابي خو پیژنئ، علامې یې تش ته بیان سوي دي. وهابي بیخي ژر پیژندل کېږي. وابي څه درته وایي؟ په 12مه خیرات مه کوه، په 12مه خیرات ناروا دي. دا وهابي دی. وابي څه درته وایي؟ د خیرات دپاره ورځ مه معلوموه چې یا د جمعې ورځ ده، یا 12مه ده، یا 28مه ده، یا 15مه ده، یا 10مه ده. وایي د خیرات دپاره به ورځ نه معلوموې، دا ناروا دي. معاذ الله. دا هغه مسائل دي چې پر هره مسله موږ په ساعات خبرې کړي دي. تاسې به مو اورېدلي. وهابي څه درته وایي؟ تعویض مه په غاړه کوه، تعویض شرک دی. معاذ الله. وهابي څه درته وایي؟ زیارت ته مه ځه، خورده مه را اخله، دا ناروا دی، دا شرک دی. دا د وابیانو عقاید درته وایم. وابي څه درته وایي؟ په هدیره کې اسقاط مه ګرځوه، دا ناروا دی. معاذ الله. بیا وهابي درته وایي د چا لاس مور مچوه، د مور و پلار لاس مور مچوه، دا شرک دی. نعوذ بالله، نعوذ بالله، العیاذ بالله. د پیغمبر علیه السلام پښې مبارکې لا صحابه کرامو ورمچ کړي دي، لاسونه خو پرېږده. اوس که زه هغه احادیث درته وایم ساعت پکښې وځي. د پیغمبر علیه السلام پښې مبارکې صحابه کرامو په بار بار ورمچ کړي دي، لاسونه خو پرېږده. اوس چې لاس مچېده شرک سي، العیاذ بالله. آیا په صحابه کرامو چې د مشرکینو ټاپه ولګول؟ ای د انګریز غلام وابي تا ته وایم، لاسونه خو صحابه کرام مچ کړي، هغه مشرکین. ومعاذ الله. که لاس مچول شرک سي،
نو پیغمبر علیہ السلام ولی دا صحابو ته نه ویل چې اے صحابو دا شرک مکوي، زما لاس مرا مچوي، زما پښې مرا مچوي؟ ولی پیغمبر علیہ السلام منع نه کول؟ وابي څه درته وایي؟ وابي وایي یا رسول الله نعره مکوه دا شرک دی، معاذ الله. یا رسول الله کدی پیغمبر علیہ السلام ته نعره وکړل یا رسول الله، و بلالا سوای وای شرک دی وکړي، معاذ الله. او حال دا چې زوس د وابي څخه پوښتنه وکم وابي لمنځ کوي؟ وابي وای هو. وهابي تا ته وایم التحیات جزده ده؟ وای هو. وامتی شروع التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي، السلام عليك أيها النبي. علماء حاضر دي وي حرف نداء ورسر مقدر ده السلام عليك يا أيها النبي. وهذه فهر التحيات کی وابی تخبل پیغمبر علیہ السلام تنعرکه السلام علیک ایها النبی، سلام دی پرتاوی اے نبی علیہ السلام. نو که پیغمبر علیہ السلام ته نعره کول شرک سی، نو وابي تا ته وایم که دی اتحیات زر واره وویل زر واره مشرک یې.